السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خویندرونو ښاد آباد او بریا مو په برخه شه. د نړۍ په هر ګوټ کې چې یاستئ خوشحاله اوسئ، آباد اوسئ. قدرمنو، زه تل دا خبره کوم چې موږ او تاسې خدای پاک دې نړۍ ته رالیږلي یو، راغلي نه یو، او موږ ته دنده سپارلې ده چې هغه د خدای پاک عبادت دی او د انسانانو خدمت دی. قدرمنو، د انسانانو خدمت او د خدای پاک عبادت، دا دواړه د الله امر دی. یو د بل نه بغیر سړی بریا ته نه رسوي. که یو څوک ووایي چې زه به شپې او ورځې پروت یم او بس د جمع منځونه دي او نفلونه دي او تهجد تسبیحات او قرآن تلاوت دی او نړۍ به پرېږدم، دا خو ډېر اسان کار دی. بیا نه، 5 وخته مونځ، بلکې په جمع سره نوافل، تسبیحات، ذکرونه، عبادتونه او د انسانیت خدمت په موږ او تاسې باندې فرض دی. داسې مه کوئ چې د انسانانو د خدمت وخت نوافلو ته ورکوئ. لکه یو سړی دی، زه تل د خپلې تجربې خبره کوم، شپې تهجدو ته پاڅي، تهجد کوي، حتی تر دې چې تسبیحات کوي، صلات تسبیح کوي، سبی بیا هغه ته خوب ورځي، اعصاب خراب وي، ان تر دې چې د مور او پلار خدمت نه کوي، د خویندرونو خدمت نه کوي، د خپل بال بچو د میرمنې خو بد سوی، د خپلوانو د ګاونډیانو د ولس خو بد سوی. عزیزانو، موږ او تاسې باید 5 وخته مونځ په خپل وخت باندې وکړو، بلکې په جمع سره وکړو، او خپل شخصي وخت چې دی په هغې کې بیا نوافل وکړو. داسې نه وي چې موږ او تاسې خو د مور او پلار خدمت نه کوو، د خویندرونو نه کوو، د ولس نه کوو، د خپلو خپلوانو نه کوو، د ګاونډیانو نه کوو، ولې چې موږ د نوافلو نه وزګار نه یو. نو دغه 5 وخته مونځ خو په موږ باندې په هر حالت کې فرض دی. روژه ده، زکات دی، حج دی. دا نوافل بیا د هغه خلکو کار دی چې هغه ډېر دینداري وي، ځان غواړي چې جنت الفردوس ته ورسیږي. دا باید موږ او تاسې په شخصي وختونو کې وکړو. دغه دینداري چې دا زموږ او ستاسې د ځان دپاره څومره ګټه لري؟ ډېره زیاته ګټه لري. زموږ او ستاسو مور او پلار ته به څه ګټه ولري؟ هغه خدمت لري. خویندرونو ته څه ګټه لري؟ خدمت. خپلو خپلوانو ته څه ګټه لري؟ خدمت. ګاونډیانو ته څه ګټه لري؟ خدمت. ولس ته څه ګټه لري؟ خدمت. خپل ځان ته خو موږ هر څه کوو، 5 وخته مونځ کوو، په جمع باندې کوو، بیا شپې تهجد کوو، صلات تسبیح کوو، بیا اشراق کوو، چاشت کوو، اوابین کوو، تسبیحات، قرآن تلاوت، ذکرونه، عبادات ځان دپاره کوو که نه؟ موږ انسانیت دپاره څه وکړه؟ مور و پلار ته هم څه وکړل، خویندرونو ته هم څه وکړل، ولس ته هم څه وکړه، ګاونډیانو ته هم څه وکړل، خاورې ته هم څه وکړل. زمونږ ګټه د کورنۍ ته څه ده؟ زمونږ ګټه د ګاونډیانو خپلوانو ته څه ده؟ زمونږ ګټه د خاورې د وطن ته څه ده؟ هله ځان دپاره. نو عزیزانو، زما د خبرې مقصد دا نه دی چې موږ تاسې نوافل پرېږدو، نه، بلکې موږ غصب ونه کړو د مور و پلار حق، د خویندرونو حق، د بال بچ حق، د ګاونډیانو حق، د خپلوانو حق، د ولس حق، د انسانیت حق او د خاورې حق موږ او تاسې په خپله ګونډه نه کړو، په بډه یې ونه وو. الله مو ښاد و آباد لره. دا نړۍ به موږ او تاسې په خپله آبادو. دې ته خدای پاک ملایکې نه رالیږي، دا باغونه ملایکې تا ته نه جوړي، دا نیالګي ملایکې تا ته نه کیني، دا سړکونه او لارې تا ته ملایکې نه جوړي، دا جوماتونه تا ته ملایکې نه جوړي. دا خپل کور دپاره موږ څه کوو؟ زموږ دیندار یو، ګورئ په خپل کور کې سنگ مرمرم لګوي او بس پاختئ او بیا ویاړم ورباندې کوي چې خپل کور ما داسې جوړ کړی. دا ولس ته څه کړي؟
تا خاورې ته څه کړي، دا خاوره به څوک آبادوي؟ ته به یې آبادوي که خدای پاک به ملایکې درته رالیږي؟ الله مو ښاد و آباد لره. راځئ چې لاس په کار شو، خپل وطن آباد کړو. خصوصا دا اوس وخت کې چې د نیالګیو وخت دی، د سپسرلي وخت دی، خلک نیالګي کیني. راځئ چې موږ او تاسې میوهدار او غیر میوې سپیدار او صبرونې او لاچي او څه چې موږ دپاره ولې او چنارونه کینو، تر څو زموږ وطن شین شي او خدای پاک په خپل وختونو باندې په هغوی باندې رحم وکړه، بارانونه وکړه. او که نه خدای به بارانونه کوي، سیلابونه به راولي او زموږ ستاسې پټي به مړي، غویان به مړي او موږ به لرګو پسې ورځو، موږ به مړي. دا ځکه چې موږ ظالمان یو. او که موږ ونې بوټي وکرو، په هغې باندې خدای پاک بیا بارانونه کوي، ځکه چې هغوی ظلم نه کوي او موږ ظلم کوو. الله مو ښاد و آباد لره، ژوندي اوسئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.